واه واه اوس دې وینې صحیح شی ور واچوي خیر یې څه خراب و په منځ کې نو داسې یو ریړیان یې بس سړک پر غاړه یې خرڅوي ډېره مننه هلته به کښېنو وبې خورو که دلته چیک کم ماسې په ولاړ یم په ناستې به یې وخورو بس نو په کندهار کې هرات دروازه یا هرات بازار نو ډېر رش و کش لري بس نو دا لاره ولاړه نوي سړک کوم 400 پر چوک کوم جوسان شته دلته به د درېدلو ځای نه وي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترم ناس په دې هدایت د دنیا په هر ځای کې یاست جوړ او صحتمند به یاست د ژوند چارې به مو په خیر بیا هم پس له کابله د کندهار ښار من له خیره سره راوتلی یم کندهار ښار ته بس له ډېره وخته به له خیره سره وګرځوم د کندهار په ښار کې نو راځئ بلاګ را سره تعقیب کړئ چې په ښار کې چیرې ځو څه کوو دا به په بلاګ کې را سره وګورئ نو دا عمومي جاده ده د دورایي ساحه چې ورته وایي محمد ولي خان چوک ته راورسېدو کپتان مدد چوک ته راورسېدلو سبا چې دی کندهار کې د انارو سیزن دی نو انار ښه پرېمانه راغلي دي ښار ته نو یو ځای به کوښښ وکړو چې د انارو جوس نوشیجان کړو له خیره سره تېره سره پاته سوي اوس تقریبا په کپتان مدد چوک کې یو چې چیرې د انارو جوس خورو ملګري چې راسره ول هغه تاسو ول لاندې یو څه کار یو فکر کوم نور د انتظار یم په موټر کې چې دا مدد چوک سره شهیدان چوک ته پورې چې دا جاده دلته ولاړ یم نو دوی به راسي له خیره سره د هغه بعده به بیا ولاړ شو ښه خوندور د انارو اوبه به وچښو نن سبا خو کندهار کې تاسو ته معلومیږي چې د انارو موسم دی نو چې په دې موسم کې م انار ونه خورې نو بیا نسي خوړی البته موږ به وخورو تاسو ته بیا خالي در ښکاره بیا بس په دا لیدلو باندې خوند واخلئ تاسو را سره پاتې سئ دې بعده ځو یو ځای د انارو جوس څښو ښایسته تقریبا بس له هغه ځایه مو حرکت راوکړئ شهیدان چوک ته راورسېدو نو اوس ګرځو که مو یو ځای یو ښایسته د انارو اوبه پیدا کړې داسې مشهور او نامتو ځای را معلوم هم نه دی خو بیا هم ځکه دا خو داسې وي چې په یو فصل یې څو ورځې انار یې نو نور ختمیږي دا د شهیدانو چوک بېرته راغلو شهیدانو چوک ته نو کاټېږو د هرات بازار خواته نو په کندهار کې هرات دروازه یا هرات بازار نو ډېر رش و کش لري اکثریت خلک د دې سړک په غاړې هوټلانو کې او دغه دی ریړیان یې زیاتې دي نو
هرات دروازه کې خو نو رشم یې ډېر سارا او د دې اطرافو خلک ټوله دلته راځي. هرات بازار بس نو دا لاره ولاړه نوي سړک ته. نوي سړک باندې را وګرځېدو. نوی سړک دی. نوی سړک نو ډېر رش لري. دلته اکثریت دا د دواو مارکېټونه دي. دې خاطر رش ډېر. څوک ولاړو؟ ماشاءالله څه انګور دي. ټوله دغه د انارو د میوو ریړیانې درېږي پر دې ځای باندې. نو دا لاره ولاړله امامباري خواته. نو چارسو چوک ته راغلو. کوم چارسو پر چوک کوم جوسان شته. دلته به د درېدلو ځای نه وي. مخته به بیا نشي پیدا کېږي انشاءالله ته درځه. هم په کندهار کې د مرغیو بازار. دلته بیا ټوله بس دغه مرغان خرڅېږي زرکې دي. ته نو ښه وطني چرګان هم پیدا کېږي. داسې ښایسته ښوروا ځینې پخه کې. ښایسته ښایسته د مرغانو نارې دي. دلته دا شوقیانې اکثره ناست دي. بس دا اکثره د دې څوک دوکانداران څوک د دې مرغانو د دې شانو شوقیان. ډېر قسم قسم مرغان دي. لنډی بازار دی. دا د سټریټ فوډ دی. اکثره خلک شان خوري. دا هم یو د مشهوره بازارو دی. کندهار کې د اطرافو خلک ډېر ورته راځي دلته سوداګري کوي. سرکې دکان دی دلته بیا دا وطني سرکه خرڅېږي. اوس نو د جوس په تمه ټول ښار مو وکتی نو. تر اوسه پورې هم جوس ته نه یې درېدلي. داسې و چې ځینې ځایونه مو یو څه کار و، ځینې ځایونه به مو خوښ نه شول. نو بس داسې حساب دی چې تر اوسه پورې جوس نه پوهېږم چې کوم جوس والا به زموږ په نصیب شوی چې دورې ځینې وڅښو. خو اوس هم روان وي. دا لنډی بازار دی. وینې دلته د کوربچو د بالوشتان لپاره دلته دا پنبه او دا شان خرڅېږي. وینې نور حبوبات او دا شان ټول دلته پیدا کېږي. فاینلي رالو په جاده کې به جوس وخورو. دروازه مې هم خلاصه پرېښووله. ته نه راشوه کېږئ. جوس به وخورو دلته. وبې چښو البته. یو جوس خو راکړه چې پوړۍ وراچوې که جوس راکړه. پوړۍ وراچوې که جوس راکړه. صفا د انارو جوس راکړه. وداسې وګورم چې څنګه د صفا د انارو جوس راکړه. ښه نو خو یو را جوړ یې که دا څنګه داسې دغه انار دی سپین. ښه ښه تروه نه وي. ښه
ته به یې ووینم دا سپیشل غونې او په جوش غونې دا شلو والا وارې راکړه بیا به وګورو چې څنګه دی درې نفره وا بس دا د کندهار د انارو جوس دی څه شوه یا نسته پکښې کې وایي ها یا پړی والا نه دي دا پړی والا نه دي دی اوس خورو د انارو جوس دی خو نه دا د جوس لپاره یو څه دی چې کمزوري انار راوړي نه دی ښه انار ګران دي که څنګه دا هغسې وینې واه واه اوس دې وینې صحیح شی ور واچوي خیر یې څه خراب و په منځ کې او دا بیا د ګني جوس دی ګنی زما خپله چندانې نه دی خوښ انار خوندور دی مالګه ور واچوه لږ وه په لوټه کې خو به شی نه وي کړی خلکو بیخي بدنامه کړی ده دا کیسه نه دی دغه سړک چې دی دلته چې ځو دلته موږ ته ګورو داسې خلک راځي چې هغه مقدان والا خلک یې راته کېږي هر شی چې کوي هو نو شی غواړي پیسو باس نه دي سره هو دا خبره ده نو شی یو څه سم یې بیا دغه نه دی دونه خبره نه دی ولس دې ګران بس دا عمومي جاده ده د کندهار لالک ماما تعمیر ته نږدې دا ساحه ده دلته بیا سړک په غاړه باندې جوسان خرڅېږي نو داسې یو ریړیان یې بس سړک پر غاړه یې خرڅېږي ډېره مننه هلته به کښېنو وبې خورو که دلته چیک هم ماسي ولاړ یم په ناستې به یې وخورو ځې هلته کښېنو نو بخښه یا ولا خوندور دی ډېر څه تروه دي خو خیر خو دا بیا داسې دی چې هغه سپین انار نور ډېر خوندور دی دی هم داسې راته اریان دی ولې خاندې دی داسې راته خاندې چې دی اوس چیش کوي نو جوس خو وینئ ده انارو جوس خوندور دی ډېر نو موږ به دا نوشیجان کو نور به ځو خیره سره داسې فریش دی چې دا جاده ده واخله ډېره مننه صحیح دی دا ورنیک دی نو جوس مو وخوړی له خیره سره ومو څښئ البته نو دا خو وینئ د کندهار عمومي جاده ده نو خدای دې وکړي چې نن مو دا د ښار سفر خوښ شوی نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان